تازه خبر، مفتي منیر شاکر ووژل سو. مفتي منیر شاکر نن په پېښور کې په یوه بمي چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا چې مفتي منیر شاکر ولې او څنګه ووژل سو، هغه چا وواژه، په اړه یې چارواکي څه وایي، بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. مفتي منیر شاکر نن مازدیګر په پېښور کې ووژل سو. د خیبر پښتونخوا دیني عالم مفتي منیر شاکر نن د مارچ پر 15مه د پېښور په ارمړ سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل سو. د پېښور د لیډي روغتون ویاند محمد عاصم رسنیو ته په رالیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي مفتي منیر شاکر نن مازدیګر دوی ته په زخمي حالت کې وروړل سوی چې وروسته د ژورو ټپونو له امله ومړ. تر دې وړاندې د پېښور د ارمڼو تاڼې یوه چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل قاري شاکر نن مازدیګر په ارمړو کې جومات ته ننوته چې بمي چاودنه ورباندې وسوه. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل په برید کې د مفتي منیر شاکر په ګډون 3 نور کسان هم ژوبل سول چې وروسته لیډي ریډینګ روغتون ته ورسول سول. تر اوسه لا چا پر مفتي منیر شاکر د برید مسؤلیت نه دی منلی. مفتي منیر شاکر په دا وروستیو کلونو کې د خپلو ځینو دیني بیانونو له امله ډیر شهرت موندلی و. هغه له څه مودې راهیسې له پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی PTM سره هم د خواخوږۍ څرګندونه کړې وه او د هغوی په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان پوځ پر تګلارو هم نیوکې کولې. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.